یایی چې وده الدم چې ټاس مې وکړ د قرآن به نه وي کړی نه خدای دې داسې نه کړي وده الدم چې ټاس مې وکړ تر لای لای درالي رتم ده نه کومه نوی داس خاص شايف کې نوی خو بیا خو موته ګوډه په راي واوي چې دا یو رویا قدرمن لیدونکي اوریدونکي که خیر وي بیا مشاعره چالان شو شعرون قدرمن رو ولیدي نوستی که خیر وي چې مشاعره ته میګداس تګي ګرمي یاد مشاعره ته تګي مشاعره پایل د تکي د مشاعره په اول سر کې بیږي تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینای څرادو ی خلک په زړه کې خد زیلاري کتابینه په تلای دلای رغول یار سړای کړای شي چې وای خلای ی دغه شاعر نوم دی شمګل صاحب سلام علیکم خیر دا څنګه دای مړ زنده جوړ دی وشړ شمګل بس خدایم د بنظیر نه کو سترګې د خپل یې دی ورکه سترګې درک صدر دا کما چې میګه قانون دغه تبر مټه دي چې مړیا کا ګوډیا کا دا صدر دا کم چې مړ داغه کا سون شي سوق شي وطن ته دغه ملت ته د خور ز به وفاوي مو خو یو شای مړ کړه دا خو تاسو به خوان تر وخلو یا چې ګمون من نشي چې خپل امر شي د اداري په سود به کلامه یا چې افغانون به ولته ورنه خلوص شي چې څو زره امر شي د اداري په سود به کلامه یا چې د اداري په سود په ځینو ادارو کې منظوره کړي د شرکتونو سره سوله کړي چې مو تاسو سره سوله وکړه د اداري په سود په ځینو ادارو کې منظوره کړي د ځینو شرکتو سره سوله کړي یا پټاپا یا په بدل امر شي د اداري په سود به یا چې موته چالر سي که افغانون په اتفاق شي ټول ستم واګ دی یا چې موته چالر سي که افغانون په اتفاق شي ټول یو ورځ به خبر شي رشوت خور چې خپل امر شي د اداري په سود به یا چې ونه صبح په ځمکه ولګيږي خلک به نه خبر ستم واګ دی یا چې ونه صبح په ځمکه ولګيږي خلک به نه خبر یا به په تبه یا به ازله مرشي د اداري په سود به خدای دې په پردي وار مړ امين خدای دې مړ میګ دا خدای دې نخلص امين یایی چې خدای دې د بام نه خاطو کا امين د قرآن ملي کړه خدای دې د بام نه خاطو کا زیړ غړي غاړه که خوان مننه کوم شمګل صاحب نه ډیره مننه کوم وایي چې د اداري پاسوت به کلا ورکشي خدای خبر ده چې میګ تاسو خسره ورکوي ځکه چې هر سړی ته وایي چې دا کور خو ورته وکړای ته چې څوک کې شتا کنه یورم زه هم داسې وختای دی مننه کوم یس که خیر وي میګ بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی دغه پخوانی څرادو ی دغه شاعر نوم دا ګلزینډای خپل شعر در وروي هر څه چې ساراوي ځکه دای داسې شاعر دی چې هر وخت سلام ګل جوړی تکړه دور کو شرشنګول او چیچلا صاحب مودا وکیل صاحب ته څه خطاب کړای دی خطاب ورته خطاب خلق حالات په خوږه خوله کې وکیل صاحب خلق حالات په خوږه خوله کې وکیل صاحب چې شي کامیاب کوری نه کې وکیل ولا شیخ خپل رای ته تادر کو ولا شیخ خپل رای ته تادر کو بیا خو بالکل پښتنه نه کې وکیل صاحب بالکل پښتنه نه کې وکیل صاحب او خلا مې سره وچا کیږي سوي به ته ضرورت وي چې کله چې وخت پارلمان پیراشي کله چې وخت پارلمان پیراشي ولتا سولینا پلا کې وکیل صاحب
ډېره مهرباني او کاش چې اول نه دې واده نه کړله کاش چې اول نه دې واده نه کړله اخر کې سوچینه خپل واده باید بیا سر نه ویایم چې کاش چې اول نه دې واده نه کړله کاش چې اول نه دې واده نه کړله اخر کې سوچ په خپل جیبه کې وکیل صاحب ډېره مهرباني تو د غوړ نه وار سړی مړی ته روغلال تو د غوړ نه وار سړی مړی ته روغلال ونیم ته لوس پوس په نو مکه وکیل صاحب تو کا صاحب له تو چکرته ولکه او بل اخیری باید دا چې چلای صاحب وچ ګل زندای نن سبا یو کاسته وکیلی سور ده یو کاسته یو غریب سړی ته ګل زندای نن سبا یو کاسته وکیلی سور ده نوم یې لیکازون ته پرچا کې وکیل صاحب ویایی چې یجره پوس کړ کی تاروشا داړه لري نه بل کړ کای وی د هجره پوس کړ کی تاروشا روشا ماما زاید لوانا مننه کما قدرمنه ګلزنډینا ډېره مننه کوم واقعا چې ډېر ښکلی شاعر و چې څومره صفات مې کړی و کام و خو بیا زیدنه بخښنه غواړم د صفات مې کام وکړ یس که خیر وي میږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی یس یای چې پاپړ ریږدی دی د سره لټکي ذهن جوړ وي ځکه تر خطي دایا تاریخ وي یې دغه شاعر روندای شي چلا السلام علیکم وعلیکم السلام چلای صاحب خیر جوړ خدای دې راته ژوندی لره خو زما توصیف نه کوې ګوره خو خیر بخښنه غواړم ملګرو ټول ستړي مه شئ دا ستړی ما سره خو نن ترنم دی اجازه ده نو ښه نو وایي چې په خوله وطن پرسته یم په پټه کوم غلا وتللالا په خوله وطن پرسته یم په پټه کوم غلا تللالا ومکه چې په لاس راشي هر څه جیب ته کم طلا تللالا او بیا وایي چې وطن می شالیلا ده او عجیبه سلسله ده او د مینې مرحله ده وطن می شالیلا ده عجیبه سلسله ده او د مینې مرحله ده ما وګوره بنګړي هم پټوم د شالیلا او تللالا په خوله وطن پرسته یم په پټه کوم غلا وای موکې چې په لاس راشي هر څه جیب ته کم طلا او او بیا وای کنه وای چې په تیګه هم جګړه کړو او په کلي هم جګړه کړو په خلي هم جګړه کړو په تیګه هم جګړه کړو په کلي هم جګړه کړو په خلي هم جګړه کړو او د خپل ملک نه مو جوړه کړله ځکه کربلا او وطن پرسته یم په پټه کوم غلا وای موکه چې په لاس راشي هر څه جیب ته کم چلا او ډېر علي ژوندی اوسې ګل بشري خانه وایي چې هارن کوم زر په پلی په موټر نه بیړه نه خطر هارن کوم ډېر زر په پلی په موټر نه بیړه نه خطر او په یوه ملت کې ورکه شي په ما کې حوصله په خوله وطن پرسته یم په پټه کوم غلا وای موکه چې په لاس راشي هر څه جیب ته کم چلا وای کوي په وطن مینا چې سوله شرنګینه او چې توی نشي نور وینا آفرین کوي په وطن مینا چې سوله شرنګینه او چې توی نشي نور وینا او په دا نصیحت ستړی شو غریب عزیز الله وای په خوله وطن پرسته یم په پټه کوم غلا وای موکه چې په لاس راشي هر څه جیب ته کم چلا
ژوندی د خدای دا ډېر عمر دیر کوي سره ویایي چې جانانه تو سترګه د پورا د قرآن د نوي جانانه تو سترګه د پورا په بایسکل زاید راګي ته را درڅم مننه کوم چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم ډېر ښکلی شی ووایې ځکه د اخر کې به میږه افسه ووایي چې تر نه زه ډېر خوند کوي میږې ماره لږ اوس راخلوصه شوې قدرمن لیدونکي اورېدونکي میږ مشاعره د غیزې پیروه بیا چې زه ګل بشره خان سره د خپل شعرونه توسه تازه رقم یغه پرمپلوی مهربانه خدای سپرم خو یوه کیسه کومه چې یو اعلان روغلی دی چې چی شي اعلان به وایي چې پیسې ورکړي دي ولې وایي چې اعلان ته د ځونه ماده کو آب د تاروشي توسه ته به اعلان وایي مته اجازه ورکړي قدرمنو لیدونکو د هوټل خبرتیا د غیر علیګلی د پیسې هم تینه وصول کړي وي نو ما وغوښتل چې د موقع نه په استفاده تاسو ته وړاندې کړم د تودنۍ ګل هوټل خبرتیا تودنۍ ګل هوټل چې په خوست ښار کې په فعالیت پیل کړی دی پکې د نوي عصر د ذوق او علاقې وړ خوراکي توکي په ارزانه بیه ترلاسه کولی شئ په دې خوراکونو کې لکه ګوپ ګل ټینډي پوتنګړ لوګونو زملا ړندا زملا هر ډول سابه لکه د بشکو پونډکه د ګنګړیو پونډکه د سرمو پونډکه د رونځکو پونډکه اړو پتی زیړې پی وغیره وغیره پکې په ارزانه بیه خوړلی شئ پته خوست ښار سرګردان چوک د سترې ویالې تر څنګ د پیاده رو سر نوټ ګردونه بیخي نشته